زموږ زنانې په سرو سترګو ناستې چې هر کور له ورشي په زور خدای پیغورونه زموږ ځوانانو زموږ سپین ږیرو ته ورکوي وایي ته هم را روان یاستئ څه وکړو دا راباندې ژاړي په بادر کې د هغه حالات په کندهار کې د هغه حالات زه بیا در تورخم و د رنګورو اډې پورې پر ټوله وطن باندې عزیزانو په ټوله پاکستان کې دې وحشیانو داسې وطن ته ور اچولی دی د مشر منظور په مشري کې په ورپا کې برای ماښام جلګه وله د انګورو اډه تورخم دا د چمن په پرلت باندې بغاري چغاري په بار ملکو کې د مشر منظور پښتون افغانان هلته د هغه نارې وایي چې دا خلکو ته ازادي ورکوي چې د خپله وطن نه ولاړو راسي دلته په دې شني چمن کې چې موږ نه ظلمنو یو پر یوه خوا ځغلي بل پر بله خوا ځغلي وایي مخ یې راکړه بل وایي شا یې راکړه چې د هر یو سره کښېنه د کاډو څنګه مسله ده د کاډو څنګه مسله ده متجرم چې زه راځم د وړو همدی راکړي پر میدان څوک ناست دي او نارې او غرغړې څوک وایي نه پوهېږم چې اوس درنه نه د لغړتوب مشرتوب کړی دی نه لغړتوب کړی دی دوی په دروازه کې ودرېږي وایي دروازه خدای دې کړ د لغړیان روان و را روان دي اوس د چا دلته درولی یو ورځ خو دې د یو مظلوم ویډیو نه که پورته چې هغه لنډه اور وولی دی یو ورځ خو دې دا ویډیو نه که پورته چې اف سی والا په یوه لغړي کې لس پنځلس کې غورځي پښتې یې ورماتې کړي دي لاسونه یې ورمات کړي دي صرف د نامه پر ناوخته دی وایي ته ویډیو کوه اول زما نوم کې اخیسته ته وګوره دغه حالات صرف د لایک چنګ دی د نامه چنګ دی زموږ په وطن کې دروازه زینیره ده دا ظلم زینیر دی نو خو ستا سره زه دا حساب کوم پرېږدم دې نه په اوه لاکه دې پرېږدم ذاکر وطن دې مات کړي په اوه لاکه دې زما بدبختانه د عمل په میدان کې زموږ سره یو څه سیاسي قوتونه بیا نه ودرېدل هغه شیان چې څنګه په کار وکړو زه نن وایم ټول ملت ته وایم چې د خیبر جرګې سره د لرو بر ملت ځوانان او د لرو بر ملت ولس په شان ولاړ دي نن د اروپا په هر یو هېواد کې تا ته د بر وطن مشرانو او ځوانانو تایید درکړ په کوز وطن کې ټولو ځوانانو تایید درکړ کشمیرانو او بلوچ تایید درکړي ملګرتیا درکړي زه وایم اوس هم وخت دی چې راځئ د دې جرګې سره ودرېږو ولې بله لاره نشته شته لاره یې دا ده چې متحد شو قیام ځای شو دا لوی قوت دی باید موږ یوازې ځان ورنه خو بیا هم وایم که هر څوک هم نه درېدل که بیخي هم بېوسي وه پښتون افغان ملت دی په یو شي ګواه وي زموږ سرونه موږ د ملت ته بخښلي دي موږ به په هر لحاظ باندې د خپل ملت د دې جرګې او د دې د پرېکړو سره ولاړ یو او نن هم ډېر خوښه شي نن هم په بلجیم کې خلک ولې راټول شوي دي ولې خوښه شوي دا د ظالم ریاست چې په نام د پاکستان یادېږي او په اصل کې د پنجابي زورواک یادېږي د لاندې ژوند کوي یا قبضه یې د ملتونو په خاورو په ولسونو کړې ده په زور یې چلوي